ډیټابیس کې یو ډیر مهم ټاپک باندې خبرې کوو چې دا پاتې شوی و موږ بیک اپ اینڈ ریکاوري backup and recovery in SQL server or database. Backup and what is backup and what is recovery? What is backup and what is recovery? Theory خو به ویلې database کنه پانتونو سنو مودلې دي شي. Backup means to copies over data backup معنا چې کتا سو د خپلې ډیټا کاپی اخلي کاپی خو پیژنې د خپل ډیټا چې اخلي هر اورګنایزیشن هر کمپنی چې دی دا موږ د اورګنایزیشن نوم اخلو کنه دا یو اورګنایزیشن او یو چې دی انجوي کنه دې ترمنځ څه فرق دی نن پروفیټ اورګنایزیشن او انجوي دا یو ورکه شرکت دی او صاحب کار دی دا انجیو چې دا نن ګورنمنت لکه دا غیر دولتي دی هغه چې دا اورګنایزیشن هغه دولتي ولې خاصیش نو هر کمپنی چې یو ډیټابیس استعمالوي د دې خاطر د پاره استعمالوي چې د دوی دا ډیټا محفوظ وي سکیور وي انا ترایز یوزران دې ته اکسس ونه لري ډیټا په منظم شکل کې سٹور وي بل دا چانس نه وي دا خطر نه وي چې دا ډیټا بلاست شي خراب بشي د ډیټا د محفوظیت لپاره چې کوم دی یو کمپنی چې استعمالوي یو ډیټابیس استعمالوي نو بیک اپ په ډیټابیس کې یو ډیر مهم ټاپک دی کله چې یو ډیټابیس کې یوزر انټری کوي نو هغه کس دا یوزر د ډیټابیس ریګولر یعنی ډیلی ریګولر معنی ډیلی روزانه بیک اپ اخلي د ډیټا بیک اپ اخلي کچېری ان کیس دا کمپیوټر خراب شي مات شي ډیمیج شي دا کمپیوټر د منځ لاړو مکمل دا ډیټا بستا بیا هم د لاس نه تللی دا به تاسو سره په یو سورس په یو منبع په یو ځکه به پرتای کولی شي ته واپس دغه ډیټا لاستا څنګه کې بیرته راوړي په خبره ورسېدې کنه نو بیک اپ څه شي لپاره اخیستل کیږي دې لپاره اخیستل کیږي د ډیټا کچېری دا ډیټابیس ډیمیج شي دا کمپیوټر ډیمیج شي دا هارد ډیسک ډیمیج شي نو بیا به د بیک اپ نه دا ډیټا موږ واپس لاستا راوړلی شو او ریکوري څه ته وایي ریکوري اور ریسټور یو مینینګ لري ریسټور ریکوري اور ریسټور if my data lost cause my data lost شي ختم شي یا my data file زما دا ډیټا چې دی ختم شي فایل شي ډیمیج شي کرپټ شي ریکوري اور ریسټور if my data file or my hard disk damage then we can recover our data or restore our data from backup file کچېری زمونږ ډیټا خراب شي لاړ شي هارد ډیسک خراب شي نو ډیټا مونږ سره نه ختمي مونږ به د خپل ډیټا یو بیک اپ اخیستی په شرط دی کې شرط دار چې ریسټور یا ریکوري هغه وخت کولی شو چې کله مونږ سره زمونږ د دغه ډیټا یو بیک اپ پروت وي خبره ورسېده که دا هر کمپنی چې نن یو کوشش کوي چې یو ډیټابیس جوړ کړي او دغه انټری یې په ډیټابیس کې وکړي د هغې اول مقصد دا چې دا ډیټا لاست نشي خراب نشي د کلونو ریکارډونه باید موجود وي او اورګنایز شکل کې ډیټا منظم طریقې سره باید سٹور شي سکیورټي موجوده وي پکې یعنی اناترایزډ یوزران به اکسس نه لري د ډیټا ته نو بیک اپ معنا د ډیټا کاپی کول
او ریکوري مطلب چې کله ډیټابیس کې ډیمیج کرپشن راشي هارد ډیسک خراب شي وغیرہ او ډیټا بیرته موږ لاس ته راوځو نو هغې ته ریکوري یا ریسټورینګ وایي پوه شوې به خبره This responsibility belongs to DBA. دغه responsibility دغه مسؤلیت چې کوم دی مربوطه د چا دی د database administrator. دغه بیک اپ اخیستل او ریکوري کول ریسټورینګ کول دا د چا کار دی دا ډیټابیس ایڈمنسټریټر د DBA د ډیټابیس ایڈمنسټریټر د مسؤلیتونو یو مسؤلیت چې کوم دی هغه د ډیټابیس بیک اپ اخیستل او ریکوري کول هم DBA ډېر مسؤلیتونه لري ډېرې ریسپانسبلیټیز لري په ډیټابیس کې وروسته به انشاءالله هغه بیا سټپ بای سټپ تشریح کوم درته چې what are the responsibilities of DBA in database. ها نو دغه بیک اپ اخیستلو باندې به خبرې نن کوو راځو عملي غږیږو نه ورور تاسو ته مخکې ما خبره خلاصه کړه چې کله موږ انټري وکړو یوزر انټري وکړي یو لک انټري نه وکړي 2 لک انټري نه وکړي دا راځي د دې ډیټا بیک اپ اخلي بس دا ډیټا په یو بل ځای کې موجود یو بل فایل کې که دا لاس شي نو ډیټا بیرته موږ دلته لاس ته راوړی شي ریپورټ بیل شي دی ښه ورچوال ماشین باندې کمپیوټر کې وړي په ماشین یا نه کوم بل هارد ډیسک به ایکسټرنل وصل کوو د بیک اپ لپاره اف کورس کولای شي دا بیک اپ ته د ایگزیسټینګ هارد ډیسک کې واخلي دا کوم لوکیټډ چې دی د کې واخستې شي او کوشش دا کوي چې ته مطلب ایکسټرنل هارد ډیسک یوز کړي دا بیک اپ د یو فایل د یو ډیوایس کې واخلي چې هغه یو مطمئن شی وي چې هغه نه خرابېږي او نه لکه مطلب د خرابېدو چانس هم کم وي د ورکېدو چانس هم کم وي او ٹھیک ده او که تا نه په یو وار باندې هارد ډیسک هم ورکېږي کمپیوټر هم درنه خرابېږي هر څه ختمېږي نو بیا دغه دا ډیټا هم ختم شي پوه شوې خبره دا ده چې دغه کمپیوټر کې ډیټابیس پروت دی که خراب شو نو یو فایل به تا اخیستی بیک اپ ډیټا به کاپي را سره هغه بیک اپ فایل نه به هغه فایل کېدای شي نیټورک پات باندې پروتي کېدای شي دا بیک اپ تا اچولی په کلاوډ باندې یعنې تا اچولی په انټرنیټ یو سرور کې دی اچولی تا انټرنیټ کې اپلوډ کړی دا فایل دا هم کېدلی شي نن سبا موږ سره یو شی دی کلاوډ چې موږ ورته وایو که نه سکای ډرایو سکای ډرایو چې دی دا اصلي کې یو شی دی چې مایکروسافټ دغه سروس پرووایډ کړي تاسو ته کولی شي تاسو خپله ډیټا په انټرنیټ کې وساتئ سرور کې او یو ګوګل ډرایو هم شته موږ سره ګوګل ډرایو تقریبا آی تھنک چې 15 جی بي تاسو ته فری سپیس درکوي همدونه دی که 15 جی بي تاسو ته فری سپیس درکوي خپله ډیټا ساتلی شي د دې خپل پروسیجر دی او خپله طریقه ده راځم یو ډیټابیس جوړوم د مثال لپاره او بیا هغې نه هغې کې ټیبل جوړوم لږ انټرین یې کوم او بیا د بیک اپ طریقه باندې خبرې کوم کله چې تاسو ډیټابیس کې چا سره مخ کېږئ سکیول سرور کې اوریکل کې مای سکیول کې the first question that he will ask you that will be about backup and recovery. The first question دا و تاسو د بیک اپ او د ریکوري باره کې کوي چې آیا بیک اپ پیژنئ اور ریکوري یا ریسټور پیژنئ اف کورس بیک اپ مطلب دی چې موږ خپله ډیټا بیک اپ کوو کاپي کوئ او ریکوري هغې ته وایي چې کله دا ډیټا بیس کې خرابوالی راشي دا کمپیوټر د منځه لاړ شي نو هغه ډیټا به موږ خو هغه ډیټا چې تاسو د هغې بیک اپ اخیستی چې د کومې ډیټا بیک اپ نه وي اخیستل شوي نو هغه ډیټا موږ بیا لاسته نشو راوړلی خرازو یو ډیټابیس جوړو فار ایگزامپل رائټ کلیک نیو ډیټابیس
سوري کوري به بیک اپ موجود دي ریکوري به د بیک اپ په موجودیت کې کیږي اف کورس صحیح شو دې ته به یو داسې پراپر نوم ورکم چې سو a Zix database, and where you want to save, change your location or you want to save here, no problem, it's okay. د راغې نه وروسته به راشو په دې زیکس ډیټابیس کې به یو ټیبل هم جوړ کړو نیو ټیبل او یو ټیبل به جوړ کړو فرضاً customer ID, customer name, product name, unit price. That was saved by the name of customer. دې کې به یو څه انټري نه هم وکړو کېدای شي اوس خو ما یو ټیبل جوړ کړي تا سره به 2 3 4 ریلیشن ټیبل به وي که نه زیات ټیبل به سره موجود وي جان ماوس په خرج کو په 900 رحیم कंप्यूटर मंग पे सेल को पर 12,000 सर और उमल मंग पे कंप्यूटर खर्च को पर 10,000 सर हमीद रैम हम पे सेल को पर 800 नो खबर ادا ده اوس چې زه د دې خپل ډیټابیس بیک اپ اخلم بیک اپ بسنګ اخلو رائټ کلیک په ډیټابیس به رائټ کلیک وکړئ ټاسکس ته براشي او پاره کې به بیک اپ باندې کلیک په بیک اپ کې د دوی چې د کوم ډیټابیس بیک اپ اخلي د زیکس ډیټابیس بیک اپ اخلي اور انادر ون زیکس ډیټابیس بیک ډیټابیس بیک اپ ټایپ به شي وي فل بیک اپ ان ډیفرنشل بیک اپ فل بیک اپ څه ته وایي فل بیک اپ او ډیفرنشل بیک اپ څه ته وایي ډیفرنشل بیک اپ ډیفرنشل فل بیک اپ هغه بیک اپ ته وایي چې کله تاسو دا بیک اپ واخلئ نو دې کې تاسو ټول سټرکچر او ټول ډیټا بیک اپ کیږي سټرکچر نه هدف څه شي وي لکه مثلا چې تاسو سره یو ټیبل جوړ شوی په کم سټرکچر سره آی ډی دا نیم دی او ریلیشنشپ دی هغه ترمنځ وغیرہ ساختمان مازم خلاص دی باندې کنه د رنگ منګ نه علاوه دا بلډینګ یو سټرکچر دی او ساختمان دی دا یو سټرکچر دی یو سکیما تاسو نه سو کوېسچن کی چې what is schema in database schema means structure of my database is called schema schema څه ته وایي structure ته وایي database کوم structure نو مطلب پدې کې بس تاسو ټول هول database structure او ټول ډیټا به تاسو سره بیک اپ کیږي په کوم بیک اپ کې او په ډیفرنشل بیک اپ کې به اول ځل چې کله بیک اپ اخلو فل بیک اپ اخلو اول ځل چې کله بیک اپ اخلو ډیټابیس نه او آینده لپاره به بیا بار بار فل بیک اپ نه اخلو ډیفرنشل بیک اپ اخلو ولې ځکه چې ډیفرنشل بیک اپ به آینده صرف دغه ډیټا بیک اپ کوي چې کوم نوې ټرانزیکشن شوی نوې تغیرات شوی نوې انټری شوی چې کوم نوې انټری موږ آینده کوو صرف هغه بیک اپ کول غواړو کنه سټرکچر خو به نه کاپی کوو ځکه په فل بیک اپ کې مثلا تاسو سره لس ام بي زی ونیول شو کته آینده بیا فل بیک اپ والی شل ام بي بیا اخلي کته بیا مثال لکه اوس فرضاً لس ام بي اول ځل باندې بیک اپ سایز ونیول شو دا واره تاسو مثال 3 ام بي ډیټا او لس ام بي مخکینه سایز دی نو لس او 14 ام بي بشي په کار خو دسې نه ده ځکه تاسو سره به یو خو وخت زیات مصرفيږي ځکه بعضی اوس خو موږ 2 او لس شل درې انټري نه کوو بعضی وخت کې به 3 لکه 4 لکه 15 لکه انټري نه به د هغې بیک اپ به موږ اخلو یو دفتر یا افس داسې چې هغې په ورځ کې 1 لک 2 لکه انټري نه کوي په ډیټابیس کې پوه شو په خبره باندې که نه نو هغه چې کله بیک اپ اخلي نو به ډېر وخت نیسي وخت به مصرفېږي او دویمه خبرداره چې په هارډ ډسک کې به زیات ډېر نیول کېږي
سایز به ډیر نیول کیږي. نو دې لپاره تاسو مثال کله اول چې اخلي فول بیک اپ او دویم ځل لپاره بیا ډیفرنشل بیک اپ. په ډیفرنشل کې مطلب دا دی چې 2 MB نور ډیټا واچول شو دا 2 به جمع شي او دا به شي شل کیږي بنا نه به 22 کیږي. سټرکچر مکچر بل د نور نه کاپی کیږي. جست اونلی د نیو ایډیټینګ نیو ټرانزیکشن چې کوم شي هغه به بیک اپ شي. د فول کډو د فیواله فول بیک اپ دا حقیقي په هغه باندې ریسکیږي کو ډبل کاپی نه راځي. ډبل کاپی نه راځي. تاسو خبر اورئ کنه. ها بیا اول خو به فل بیک اپ اخلو. مونږ ته وایي چې ستاسو بیک اپ نوم به څه وي؟ جست مای سپیشل بیک اپ of my database. کفایت الله ابو مالک نظر راغله کنه ابل ټیسټ کې ماته ښکاری نه و. description. This is very simple backup for my database. دا یو ډسکرپشن دی، اضافه معلومات دي چې بیک اپ باره کې ته یو شی لیکي، چرشي لیکي. بیک اپ سیټ ول ایکسپایر افټر اور آن. افټر مطلب دا دی چې ته دا بیک اپ ورځ پس اخلي، 2 ورځې پسې اخلي، 3 ورځې پسې اخلي، 4 ورځې پسې اخلي، 5 شپږ 8 یا افټر 30 days. دا بیک اپ 100 ورځې پس اخلي ته، نو ته به بیک اپ دلته 1 ورکې، نو 1 نه مطلب افټر 1 day. اور 0 مطلب دا دی چې اینی ټایم په ورځ کې 3 وارې 10 وارې هم ته بیک اپ اخیستی شي، چې هر ټایم وغواړي ته څه کولی شي. که چې ته د ورځ ورکړو نو بیا به 1 ورځ پس بیک اپ اخلي، که 2 دې ورکړو 2 ورځې پس به بیک اپ اخلي. بیا جست دا 0 ساته بای ډیفالټ، ځکه چې موږ هر وخت وغواړو، ځکه بعض وخت کې ایمرجنسي کېږي ډایرکټ موږ په کار دی چې اوس بیک اپ زر وخت دا به 0 ساتي چې هر ټایم ته وغواړي بیک اپ به اخیستلی شي. دا به ډاینامیک نه اخلي، اوس اتوماتیک نه اخلي. خپله به ډیټابیس به 0 دي ورته اسان کړي، اوس چې دا باید عام خو غواړو داسې نه چې کمپیوټر خپله بیک اپ واخلي، د نوي کمپیوټر هغې لپاره پروګرام کوو بیا داسې اټومیټیک نه کېږي چې دې خپل اټومیټیک بیک اپ تا سره واخلي. او داسې هم کېدلی شي، مثال زه ورته وایم چې را بیک اپ موږ سره اخله، دا به صرف ایګزیټ په یو تاریخ باندې اخلي، تاریخ نه دلته به 0 نه یو ورځ پس به دې بیک اپ اخلي، 1 ورځ پس به اټومیټیک بیک اپ اخلي، 2 ورځې پس به دې ډایرکټ بیک اپ اخلي، 3 ورځې پس به ډایرکټ بیک اپ اخلي. خو 0 ساته همیشه دپاره. بل موږ سره دی دا بیک اپ فایل، دا بیک اپ به چېرته سټور وي؟ ډیسک کې به یې سیو کوي اف کورس. نو فی الحال خو دا بیک اپ دلته پروت دی په سی کې، پروګرام فایلز کې، مایکروسافټ سیکول سرور. دا پات صحیح نه دی، ډیلیټ ریموو دس پات، نوې پات ایډ کړي سي نه ایډ د ایډ نه پس کلیک آن دس بٹن، او دا غې نه وروسته بیا دا فایل دغه بیک اپ فایل چېرته سټور کړه؟ دا په ای ډرایو کې سټور کړه. په ای ډرایو کې ورته یو فولډر جوړ کړه، لاړ شي رائټ کلیک نیو فولډر، مای بیک اپ، مای بی ای سی. نو دا ګوره فولډر دلته راشي، دا به سلیکټ نوم به ورکړئ مای بیک اپ ډاټ بی ای کې. دا مهم شی دی ښه، دا ډاټ بی ای کې دا ایکسټینشن دی، د اسکیول سرور ډیټابیس بیک اپ فایل ایکسټینشن دی بی ای کې. که دا دې ورنه کړي نو بیا به تا سره فایل غلطي ګوره، دا به حتما ضرور به دا فایل دا ایکسټینشن به ورکړي. د هغې نه پس اوکې اوکې and just click on OK button. Executing 100% completed. The backup of database Zix database completed successfully. The Zix database دا backup څنګه شو؟ واخیستل شو. کوم ټایپ backup موږ واخیستو؟ لاړ شو وګوره دې سینه my bak file or folder. په
په دې کې چې زه اوس څومره انټري کوم مثال آینده مې نور انټري نه وکړې 5th نمبر جمیل ماوس پروډکټ 900 سره شپږم نمبر رومل ماوس په 800 سره وم رحیم جان کمپیوټر په 12000 سره اتم نمبر جواد خان ماوس صحیح شو کنه نو دا اوس چې بیک اپ نشو الته چې دا ته چې دا به تاسو سره بیک اپ کې سټوري د ته به د خپل ډیټابیس بیک اپ بیا اخلي دا واره به تاسو فول بیک اپ نه اخلي دا واره به تاسو بیک اپ اخلي ډیفرنشیل څومره سایز پدې کې دی 2000 او 352 کې وي 2300 او 250 کې وي 1040 کې وي یو ام بي کې سو څه کم 3 ام بي راځي څه کم 2 ام بي راځي ځکه 1040 ام بي راځي کنه 2 ام بي فایل ګورئ اوس ها چې کله تاسو دا بیک اپ واخلئ بیک اپ بسنګاله بیا ډیفرنشیل رائټ کلیک ټاسک بیک اپ او دا غینه پس به ډیفرنشیل پام دی به ریپلیس کی ګوره ښه ځنه چې بل پات سلیکټ کینا the database backup has been successful created اوس لاړ شي وګوره فایل کې بسایز وګورو چې کوم درې زره هم دې فایل کې بس شي کیږي سایز بزیتی کی نه دا فایل دلته نشي کتلی دا وتل ته خلاصیم ته توې بچان نون فایل صحیح ده دا به ان سایډ په اس کیو ایل سرور کې خلاصي د اس کیو ایل سرور چې کوم ام ډی ایف فایل دی ک ال ډی ایف فایل دی او ک بی ایک اف فایل دی دا به ان سایډ په اس کیو ایل سرور کې خلاصي آوټ سایډ نشي خلاصول ک ام ډی ایف دی ک ال ډی ایف دی او ک بیک اپ فایل دی لکه تا اوس مشکل شو کنه دا خو ما تاسو ته مخکې مې ویلې چې this topic is little bit belongs to DBA who is database administrator right ته به یوزر د لپاره په انټرفیس کې بټن جوړې هغه د بټن باندې کلیک کیو بیک اپ واخیستل کی دا خو اټس belongs to you ما مخکې تاسو دا خبره منشن کړه کاینده څه پرابلم راشي بیک اپ نه اخیستل کیږي شاته په ډیټابیس کې مسله یې کنه ټایم به ایکسپایر شوی وغیرہ نور مسله به او نور څه پرابلم به اس کیو سرور کې دا ټول مسلې د ډی بی ای دا به ډیټابیس ایڈمنسټریټر سالو کې دا مسله خو اوس راغله مثال ډیمیج شو څه پرابلم راغی څه ډیټا ډیلیټ شو لیټ سپوز په دې ټیبل کې موږ سره څه ډیټا ده په دې ټیبل موږ رائټ کلیک کوو edit of 200 rows دا ډیټا مانه مکمل لاست شو I have lost my data بیک اپ خطا خسته دی کنه بس ور خطا کیږي بنا just right click tasks and just restore just what you want to restore database which database خطا لډی سلیکټ کړو دلته بستا د ډیټا په ګوري مونږ ته وی چې تا یو بیک اپ اخسته ما سپیشل بیک اپ ما ډیټابیس فول بیک اپ او یو دا اخسته تا ډیفرنشیل بیک اپ دواړه د سرور اخسته دي اول ځل دا اخستل شوی دویم ځل دا اخستل شوی دی دا په دې تاریخ باندې سٹارټ شوی او دا اینډ شوی تاریخونه ټایمونه ارسل تشته کم یوزر اخسته یوزر نیم هم راځي سایزونه په دې وخت کې څومره په دې وخت کې څومره کنه کم سرور نه اخستل شوی دی کم ډیټابیس بیک اپ دی ټول خبرې دي تاسو را ذکر نو تاسو دا ډیټا چې دا په فول بیک اپ کې پرته ده تب دا نه ریسټور کوي ځکه دې کې سټرکچر سم نشته سټرکچر وغیرہ ټول تاسو سره چې دی دا به تاسو ریسټور کوي کم یو مسله رائټ کلیک ټاسک ریسټور ډیټابیس ډیفرنشیل کې سلیکټ کما ګوره this is
ها کم چې مې ریسټور کو دویم ځل مې کم بیک اپ واخست ډیفرنشیل وکنه اما هغه دویم ځل مې ریسټور کې ډیټابیس 6 ډیټابیس ریسټور سکسسفولي اوس دلته لاړ شه ټیبلز ته رائټ کلیک ایډیټ ټاپ 200 روز دا ډیټا کتا سره بیا لاس شي دې مطلب نشو دا چې هغه ځنه به ختم شي نه نو ته کولای شي دا واپس بیا هم بار بار ریسټور کی ټاسک ریسټور ډیټابیس ریسټور کا ګوري دی وخت کې موږ ته یو بل فایل جوړ شو خیال مشته دلته کنه لاک ټرانزیکشن لاک په نوم باندې تاسو یو بل فایل جوړ شو دی سي کې اتوماتیک چې کله موږ ریکوري وکړه نو تاسو را دا فایل جوړ شو دا ټایپ چې کوم دی ټرانزیکشن لاک چې کله ریسټورینګ وکړل ته بخپله بیهایند یو هیستوري به سٹور کیږي یعنی چې دغه تا په څه وخت باندې دا ریکوري کړې وه لاک بیک اپ ریکوري په 2014 د دویمې میاشتې په 28 تاریخ باندې شوې ده په دغې بجو باندې دا ټایمونه هم ښیي ورسره او سیکنډس ورسره هم ښایي تاسو به دلته څه شی کوئ ډیفرنشیل بیک اپ په دې کې به تاسو ته ګورئ اوس دا ایرر به درکې درته تاسو ته به څه درکې درته دا ایرر به لاست کې به ایرر خلاص ریسټور کیږي نه دا چې کله ټایم ونیسي نو مطلب دا به پرابلم درکې تاسو به دې باندې رائټ کلیک کړئ ټاسک ته به راشئ اوس به تاسو څه ریسټور کوئ دې وخت کې which one we should store the third one transaction log backup کم بیک اپ به موږ ریسټور کوو بیک اپ ټول په یو ځل اخیستل کیږي خلاص د ټولو بیک اپ په یو ځل اخیستل کیږي نو ګورئ دلته به درې ابجیکټونه جوړ شي تاسو سره درې شیونه به تاسو سره راشي یو به تاسو سره فول بیک اپ یو به ډیفرنشیل بیک اپ یو به ټرانزیکشن لاګي چې اول ځل خو فول بیک اپ تا اخیسته ډیټا او سټرکچر هر څه دلته پراته دي دویم ځلی چې کله ځلی که شل ځله ته بیک اپ اخلي ته به کم بیک اپ اخلي ته به کم بیک اپ اخلي که نوې بیک اپ تا واخیستو او ریسټورینګ کوي بیا به ته که واپس ریسټورینګ کوي نو ډیفرنشیل بیک اپ به ریسټور کوي او که یو ځل دی بیک اپ ریسټور کوي نو بیا چې بیک اپ ریسټور کوي هغه ډیټا بیا ریسټور کوي نو بیا به ته ټرانزیکشن لاګ بیک اپ راخلي مازم په دې خلاص انزر شروع شي بیا به ګورئ اوس ګورئ مثال تاسو نوې انټری وکړله بیا نوې انټری وشوه ریسټور شوی دی ما سره رائٹ کلک स्ट्रक्चर नबे रिस्टोर को राइट क्लिक टास्क रिस्टोर डेटाबेस जस्ट सेलेक्ट योर फुल बैकअप पूरा एरर भाई न बदर की दरता राइट क्लिक टास्क रिस्टोर डेटाबेस डिफरेंशियल पूरा डेटा स्ता कमल संगशवा रिस्टोर सक्सेसफुली just go to right click edit of 200 rows wale restore database transaction log da ګورته یو بل هیستریم جوړ شو کنه دا به ریسټور کو right click tasks database restore का خطور سلیکٹ کیا بیک اپ کې ګورو چې ډیټا شته کنه سایز پکې اویلیبل دی یا نه ډیټا پکې او بیک اپ کې سایز پرته ده ډیټا پرته ده پکې फुल बैकअप में रिस्टोर के हाँ रिस्टोर डेटाबेस 6 failed دا डेटाबेस چې دی cannot be opened. It is in the middle of the restore server error. Failed to retrieve data for this required.
restore of database Zix database failed. ऐसा मुश्किल शुदा वाले फेल की टेस्ट डेटाबेस पदे की डेटा टेबल दी राइट क्लिक टास्क बैकअप बैकअप बपकम जी के वाचो 8 तबराशु अम्मा सेम फोल्डर बसली ई ड्राइव बैकअप फोल्डर नंबर को मिसाल सेकंड BAK दा BAK एक्सटेंशन बहतमन वर कवे ओके बैकअप जोड़ शो अवल बा फुल बैकअप सेलेक्ट कवे वर देखे जो सुमरा टेबल ही दिखा ना दा टेबल दा टूल 1 by 1 शेषु बैकअप जोड़ शुता सर पदे कि उस बजल एक डेटा डिलीट कमा दा यवरो बदा बजब डिलीट सही दा अमदा शान पदी एम्प्लॉय टेबल पर राइट क्लिक कम इदीना देखे खो डेटा ऑलरेडी नष्ट है पदे पर राइट क्लिक कम बैकअप में दिया खस्ते तरो सपोरी ना बैकअप वाख्तल शो व्हाई नॉट बैकअप वाख्तल शो पदी टीचर टेबल बांधे पर राइट क्लिक कम गुरम छी देखे एंट्री शता या ना देखे नष्ट आगा यो रो में डिलीट करा टेबल ना आगा रो वापस रिस्टोर कोमा आगा डेटा वापस रिस्टोर कोमा राइट क्लिक टास्क रिस्टोर डेटाबेस कम डेटा ऑलरेडी सेलेक्ट दे मुख यो बैकअप अखस्ते दे कम बैकअप हम अखस्ते दे दा उस फिलहाल द्वैम बैकअप नष्ट दे नो तब अमदा बैकअप रिस्टोर कई बैकअप द टूल वाखसल शो दा खबर दी कि नष्ट दे चेरा दी यो खास टेबल बैकअप ता वाली چې د ډیټابیس بیک اپ دی واخستو نو مطلب د دې دا دی چې دی به د ټول ډیټابیس بیک اپ اخلي مزه اخلاص شې دی باندې کنه د دې باندې بیا هم کار